ویل زما مور او پلار ما به له خط لېږه خرچه به مې لېږله ښکته رانمه ښار ته خرچه ورته مې پرېښېدې ویل زما ناجونه مه کوه چې هر څوم ناجونه وکړي قبول نه دي رب ته نو بس سړی چې کور ته راغی ښځې ته یې ویل زه خو چېرته ځم ویل چېرته ځې ویل د مور پلار خواله ته ویل پرېږده مور مړه دا یوه خبره یاد لره دا ښځه بیا هم میلاویږي په هغې لږه وروسته خبره کوو په جنتي حوره باندې په ښځه باندې ښځه بیا هم میلاویږي خو مور نه میلاویږي نو چې کور ته راغی ښځې ته ویل چېرته ځې ویل د مور پلار خواله ته ویل ځه مور پلار خواله ځي نو خو اجازت یې وانخېسته ښځې نه ویسته راغی چې راغی بس مثلا چناري ته راځي محمدګړ کې ډریوران نه تپوس وکړو ویل پلانکي کلي کې یو بوډا ویل بوډا د منځه تللی دی ویل بوډۍ ویل شته ویل راځه څه نه څه کار خو وشو کور ته چې راغی کور دروازې کولاو کړله بس بوډۍ ده د کور په منځ کې په غولي کې پرته ده اخري وخت دی هغه خبرې کوي دا خبرې خو نه اوري او په خبرو کې وایي چې بچی دا دومره عمر تېر شو چې اوس راغلی ویم ښه وه خدمت خو به دې کړی وې کفن دفن نو د هغه کې چې ورنږدې کړو نو هغې خو ویلې چې خدای پاکه چې اوس مې دا بچی راشي نو ده ورته ویل مورې زه خو رالمه ویل رالې ویل زه ښه دې وکړل بس ویل د املا راکاته ګډه بې ورکړو ویل زه خدای دې غونډې مسلې حل کړه دا یوه خبره د مور پلار کافي ده چې خدای دې غونډې مسلې حل کړه نو بس چې دا ډبې وله ورکړه مور خو مړه شوله ګنټه نیمه دوه ګنټې ورځ پس چې مړه شوله ښخ یې کړه کفن دفن 5 ورځې پس یې بس لاړې په راتلونکي کال باندې چې بیا کله اراده د حج وکړه داخلي یې وکړله څلورمه شپه باندې خوب ولیدو ویل د هغه 13 کالو حجونه هم دې قبول شو او دا هم دې قبول شو